ډاکټر صاحب د مرګ د وفات نه مخکې او وروسته د عام ولس مینه تاسو څنګه محسوسه کړه؟ نن هم د هغه تلینونه زه ګورم، زه وینم په میډیا باندې یو ځای بل ځای په اخبارونو کې په مجلو کې چې په افغانستان کې دلته زموږ په دې پښتونخوا کې یو شمېر ټولنې د هغې کلیزې نمانځي، هغې سره د مینې او احترام عقیدت هغه خپل نظرونه وړاندې کوي. نو تاسو څنګه ګڼئ د هغې په ژوند باندې هغې سره څومره د پښتنو مینه وه نن د هغې د وفات نه پس؟ اتر صاحب زه چې په دې هکله درته دا ووایم چې ما ته به پلار په هغه وخت کې کله کله چې باید کېناست وویل چې پښتانه چې دي دا ډېر مینه ناک قوم دی او دا په هېڅ وخت کې لکه هغه خپله مینه کې د ده کمی نه راځي. نو ما ته د هغه د مرګ نه وروسته دا پر اثبات ورسېدله چې د سره څونه مینه د پښتنو کړې ده، که پښتانه لیډران دي که پښتانه عوام دي او هغه سره کومه مینه ښودلې ده، بیا موږ ته کومه تسلي راکړې ده د هغه د مرګ په ورځ باندې او د هغه د مرګ نه وروسته، نو هغه زه نشم هېرولی. په اول تلین د پښتو عالمي کانګرس له خوا نه جان زی نیاز لاله هغه اعلان وکړه چې زه لمانځم او په پېښور پلس کې پریس کلب کې هغه ولمانځل شه. بیا په خپله د کونړ په ولایت کې افغانستان فرهنګي ملګري هغې هلته په ولایت کې یو غټه غونډه جوړه کړه چې هغې هلته ولمانځه. دلته بیا د هغې نه وروسته ډېرې زیاتې غونډې جوړې شوې او هر کال د هغه تلین چې دی په باقاعده توګه باندې کال په کال باندې په پرله پسې ډول لمانځل کېږي او ډېر مینهوال لري، ډېرې لیکنې پرې کوي، که پریس دی که میډیا ده، موږ د ټولو نه ډېره زیات مننه. بصیر صاحب راځو به څه به ویل غواړئ د هغه د درېیم تلین په مناسبت سره پښتانه تاسو ګوري د خپل یو پیغام په شکل کې؟ زه خو به دا ووایم چې دا کوم لاره چې موږ ته د خپل پلار پرېښې ده او د نورو پښتنو ته دغه یو منزل په ګوته کړی دی، زه وایم چې ټول د هغه په دغه لاره روان شي او د پښتنو د یووالي او د اتفاق لپاره او د امن لپاره کار وکړي. نو دا به د دې نه به دا غټه خبره نه یو دا به دا کېږي، ځکه هغه د پښتنو د ترقۍ او د امن غوښتونکي و او چې پښتانه چې څونه باعلمه شي څونه تعلیم زیات وکړي نو هله به دی دغه معراج ته رسېږي، د هغه بلندۍ او د لوړوالي معراج ته به رسېږي. نو زه وایم چې دغه لاره موږ ټول په هغه سره تعقیب کړو. انشاءالله همدغه نظر به د انور ظفري صاحب نه هم اخلم چې دا وخت هغې په زړه کې څه هم وي په دونه ښکلې موقع باندې چې د هغې یادونه زموږ په وړاندې دي، د هغې خبرې کېږي. زه غواړم چې په آخر کې چې تاسو ما ته ووایاست تاکیدا د هغه د شعر یو څو فرد درته ووایم چې دا کې هر څه خلاص شوي دي. دی وایي چې ماین څو په وطن وي ترې نظار شم، چې د قام په درد درمن وي ترې نظار شم، چې هېڅ د پښتونوالي په زړه کې که زما د سر دښمن وي ترې نظار شم. دی د پښتو ژبې لپاره او د پښتونوالي لپاره د خپل ژوند وقف کړی، ډېر زیات کار یې کړي څه. دلته د دې ځای پښتنو هم چې د قدر کړی دی د پښتنو ته ډېره مینه ورکړې اوسه. دا د نیوټن قانون دی چې عکس یو ریاکسو، هر شی ته عمل کې عکس العمل دی. د مینې په مقابل کې ښه عکس العمل پښتنو وښودل څه چې زه دلته د هغه د یو دوست د هغه د ورور د یو ملګري په حیث باندې زه د ټولو هغه پښتنو نه د زړه کې مننه کوم چې د کبیر ستوري په یاد کې دوی ډېر زیاته برخه زموږ څخه اخیسته. په هر تلین کې زموږ ډېر ستر مشر، زموږ ډېر ګران مشر، زموږ ډېر خوږ مشر او زموږ ډېر قدرمن او دانشمند مشر پوهاند صاحب جان صاحب نیاز، د هغه نه زه بیا بخښنه کوم چې مننه کوم چې هغه هر کال په دغه شرایطو کې راځي او زموږ سره په دې کار په راز کې یو دی برخه اخلي، دی زموږ مشرۍ کې دا برخه اخلي. نورو پښتنو هم په دې برخه کې زیات زموږ سره هغه یو ډېر نږدې ملګری لکه افضل خان لالا چې هغه د کومې ورځې نه چې دی په حق رسېدلی و د هغې ورځې نه تر اخره پورې هغه موږ سره خپله رابطه نه ده پرېښې او په هر هغه کې په هره غونډه کې هغه خپله حاضري ورکړې ده او زموږ تسلي کړې ده.
نو موږ د هغه نه هم ډېره زیاته مننه کوو بالکل بېشکه د پروګرام په وساتت سره. انور ظفري صاحب زموږ د پروګرام وخت چونکې ډېر لږ وي زه ستاسو مننه هم کوم او په دې دعوه سره چې تاسو ته بیا بیا تکلیف درکو یوازې د ډاکټر کبیر صاحب ستوري نه بلکې د پښتو ژبې او کلتور دپاره په دغه روان سفر کې به زموږ ملاتړ جوړېږي زموږ ملګرتیا به کوي تاسو ته بیا بیا تکلیف زه ډېره ستاسو ته مننه کوم په آخر کې یو د دې کار مې هم د امریکا غږ نه هم یو خپل خواست یو غوښتنه مې وکړه هغه د افغانستان رئیس جمهور جنرال محمد کرزي صاحب څخه و اوس ورسره د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب وردک هم یادوم او دوی نه هیله کوم چې د افغانستان په ټولنه کې موږ ډېر ښوونځي لرو د مختلفو خوښو اشخاص په نوم د لیکوالانو په نوم باندې عالمانو سیاستمدار په نوم آیا دا وزارت معارف یا زموږ د پوهنې وزارت او رئیس صاحب جمهور به دا لطف نه کړي چې زموږ د دې ډاکټر صاحب کبیر ستوري په نوم باندې په کونړ کې یا په خاص کونړ کې ریاست جوړه کړي یا هماغه سکول چې هغه چېرته د سبق منځنی ښوونځی چې دا منځنی ښوونځی هلته په دغه ځای کې جوړ شي او د ده په نام جوړ شي. بالکل دغه زما خواست دی او دا به تاسو هم خواست وي دا به شریک کوو انشاءالله. بصیر صاحب ستاسو هم مننه کوو او شمشاد ستاسو کور دی تاسو هر کار راتلی شي. مینوالو کتونکو د ډاکټر ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري صاحب د زوی بصیر ستوري او د اریانا پوهنتون د معاون انور ظفري صاحب خبرې تاسو واورېدې. په تلو تلو کې زه هم دغه وایم چې د کال 1942 د اپریل د 6مې نیټې نه تر اپریل د 4مې نیټې کال 2006 پورې په دغه موده کې چې ډاکټر صاحب څومره همکار کړی دی د پښتو ژبې د ګټې او ودې دپاره یې کړی دی او زه دا په دعوه سره وایم چې تر څو پورې موږ یو دا ژبه وي دا قام وي دا تاریخ وي نو ډاکټر صاحب ته به ډېر په مینه باندې او ډېر په اخلاص باندې هر کال همدغه شان د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي او د ارواښاد ډاکټر صاحب شاه دغه شعر به خامخا وایم چې موږ که مړه هم شو موږ نه مرو موږ به تل ژوندي یو موږ که مړه هم شو موږ نه مرو موږ به تل ژوندي یو موږ د زړونو په انګړ کې اوسېدونکي خلک نو ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري صاحب زموږ په زړونو کې دی هغه به چرې هم نه وړي. ستاسو ملګری محمد اسرار وتل ستاسو نه رخصتېږي پر لوی الله م سپارم.